زه د ښځو د چارو وزیره دلبر نظري د ښځو نړیوال ورځ د آزادي رادیو له لارې ټولو افغان میرمنو ته مبارکي وایم. به عنوان معین نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ، روز 8 مارس روز همبستگی بین المللی زنان جهان بر زنان قهرمان و سربلند افغانستان تبریک و تهنیت عرض میکنم. زه اوسې اندر د آزادۍ رادیو له لارې 8 مارچ د ښځو نړیواله ورځ ټولو خویندو ته د سوداګرو ښځو په نمایندګي مبارکي وایم. نام ریزا گل است. روز زن به تمام افغانستان تبریک میگم. خدا از مشکل ما را بکشه. بچین دیگه از ما نمیگردم قصری. زه آریانا سعید یم له آزادۍ رادیو نه د ښځو نړیواله ورځ د افغانستان او نړۍ ښځو ته مبارکي وایم. روبینا جلالی هستم، معاون کمیته ملی المپیک افغانستان، رئیس مجتمع روبینا جلالی. 8 مارچ روز جهانی زن به تمام زنای مسلمان جهان، مخصوصا زنای مسلمان افغانستان، از طریق رادیو آزادی بهشان تبریک و تهنیت عرض میکنم. زه ډاکټر فریده مومند د لوړو زده کړو وزیره د آزادۍ رادیو د لارې 8 مارچ د ښځو نړیواله ورځ د افغانستان ټولو ښځو ته مبارکي وایم. انارکلی هنریار هستم، عضو مشران جرگه شورای ملی افغانستان. 8 مارچ روز همبستگی زنان جهان از طریق رادیو آزادی برای تمام زنان افغانستان از صمیم قلب تبریک میگم.